تاسو په دې قافله کې توره ویګو نشته، نو چې توره ویګو نشته نو سیاست څنګه کوي؟ چې داسې خلک سیاست ته راشي چې هغې سیاست کې شرافت راولي. انشاءالله د ټول پاکستان خدمت کوو، بیا خاص کر د خپل حلقې خو به ډېر زیات خدمت کوو. نه مو چا سره دښمني شته، نه مو چا سره بد شته. انشاءالله د الیکشن به په خوشحالۍ سره په هسکو سترګو وګټو. دی نه چا تپوس نه دی کړی، دی مغه خپل زوړ نظام غواړي، زوړ ریاست غواړي، زاړه مشري غواړي، زوړ خپل اختیار غواړي. تاسو سره ټوپکمار وي؟ نشته، ما سره دا خلک دي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو، دا خپرونه ما لږه شان جدا ده او ما د دې آغاز د یو داسې ګاډي نه وکړو چې هغې ته موږ هغه ګاډي وایو چې هغه ډېر ګران ګاډی دی. سر دا کوم سړي سره چې زه ناست یم دا هم ډېر ګران سړی دی، ټول کورنۍ سیاسي ده. او قدرمنو چې دومره ګران سړی په دونه ګران ګاډي کې کینی نو سوچ دا دی چې د خپلو ګرانو پښتنو سره ودرېږي. الیکشن را روان دی، جنید الله صاحب موږ سره دا وخت ناست دی، دې سره به کوم خبرې اترې او دا مختصر غونډې کې خبرې دي، خو زه به یو دوه جملې تاسو ته کېدم، بیا به زه جنید صاحب له ورځم. بله دنیا ولاړه ده، هر سړی وایي چې زه ستا یم او د ریښو خدمت ته ولاړ یم او ما له ووټ راکړه. دا ځل به فیصله تاسو بیا کوئ چې په تاسو د حکمرانۍ خوب څوک ویني چې تعبیر ولا ورکړي د خپل ووټ په شکل کې چې ستاسو خدمت وکړي. جنید الله خان، السلام علیکم، څنګه جی؟ وعلیکم السلام یوسف جان صاحب، ډیره مهرباني چې تاسو راغلی، تاسو زموږ انټرویو ولې. بالکل خیر خیریت، الله فضل دی. تاسو په دې قافله کې توره ویګو نشته، نو چې توره ویګو نشته نو سیاست څنګه کوي؟ توره ویګو چې دا یو بس هسې د خلکو مینټلی یو کانسیپټ داسې جوړ شوی دی چې ما پسې ګنمین روان وي، زما پسې ټوپکو والی. نو انشاءالله زموږ هغه سیاست نه دی. موږ مشرانو 35 سال نه همدا سیاست کړی دی چې د امن خبره یې کړې، د خدمت خبره یې کړې ده، او موږ د هغه سیاست حصه بالکل نه یو چې یا موږ بدماشۍ سره ووټلو یا موږ به انشاءالله خپل خدمت خپل چې کوم موږ خدمتونه مشرانو کړي یا موږ یې کوو یا جذبه لرو خدمت، موږ به انشاءالله هغه شانې. ستاسو ورور فواد صاحب هم ولاړ دی، قدرمنو هغې سره به هم خبرې کوو، په یو بل ګاډي کې هم ناست دي. جنید خان دواړه وروڼه ودرېدی او دا هم په اولني ځل چې په آزاد حیثیت کې ودرې، حالانکه ستاسو دا کورنۍ سیاسي ده، نو ذهن کې مو سره لل چا ته ووایي چې بھائی ودرېږئ او ستاسو وار دی، حالانکه تاسو په خپل طبیعت کې داسې چې انتهایي شریف یې. نو بخښنه غواړم، سیاست خو ټیک ده، خله چې راغلی نو دا به تاسو ډیلیور کړی شي، ستاسو دا کړو وړو خو داسې سیاستدان هم نه دي. بالکل تاسو ښه خبره وکړله جی. زه بیسیکلی ما خو لام کړی ده، زه ایډوکیټ هم یم، دې نه علاوه زه بزنس کوم خپل لګیا یم. خو زموږ مشران چې دي، ما خو تاسو ته وویلو چې سینیټر حاجي ګل صاحب په سینیټ کې پاتې شوی دی، حاجي بازګل صاحب یې نه پاتې شوی دی، او د هغې دا پرزور خواهش و چې مونږ فیملی نه داسې ینګ جنریشن راشي، سبا چې عوام مونږ سره ولاړ وي نو انشاءالله 8 فروری باندې به جهاز باندې مهر لګي، فواد الله نه 35 او زما پی کې 90. انشاءالله مونږ به د جیت نشان زمونږ هوایي جهاز دی او انشاءالله مونږ به باری اکثریت سره دی کامیابی انشاءالله. د ګران جنید الله خان خبرې تاسو اورېدې. موږ ځو هغې علاقې ته چې چاته دره ادمخیل ویل شي، د ښکلو درنو پښتنو دا استوګنځای دی، هلته کې هم ورځو انشاءالله العزیز. هلته چې کوم ملګري راغونډي د درې چې کوم درانه خواږه پښتانه دی سره هم خبرې اترې کېږي او د دوی سره هم بلا خبرې اترې کېږي.
قدرمنو در ادم خیل درانه پښتانه او ما خپل او درنې حجره صاحب خلکو ډېره ترقی کړي ډېر به مخکې تلي خو خبره د پښتنو لمن لراشي نو صاحب موږ سره صرف او صرف دغه حجره پاتې دي باقي که چا پرچل ګوري صاحب نو دومره پاسماندګي ده چې بچي اوس هم پښېدلو په هزار کې تر لري لري پورې سکول ته ځي هغه خلک چې کم ستاسو ووټ اخلي او ستاسو دپاره سینه ډبوي چې موږ ستاسو خدمت کوو نو څه زمانه وه چې سیاست خدمت ګرځېده خو دغه سیاست ته خلک یو تجارت وایي قدرمنو دا وخت چې زه په کوم حجره کې ولاړ یم دا د در ادم خیل یو کلی شریف خیل په نوم یادېږي ملک حاجي بازګل افریدی صاحب چې هغه سابقه مینه هم پاتې 97 ګورنمنټ کې جنید صاحب سره ما وختي په گاډي کې خبر کو چې وایي تاسو سره خونه ډنډه مارچ تا نو تور بي کو هغه ډېر ښکلی جواب او زما خواهش هم داسې و چې داسې خلک سیاست ته راشي چې هغې سیاست کې شرافت راولي زه بسم الله اول د بازګل افریدی صاحب نه کو السلام علیکم جی تاسو څنګه جی ټیک ټاک د سیاست نه د خلکو وړه موړ شو خو ستاسو بلا مو د پس دوه کاکیان تیار شو دوه شاه زلمي او سیاست ترالل دا تاسو مجبور کړل کنه د ولس خواهش وو السلام علیکم دا د ما خواهش وو د ولس هم دا خواهش وو چې ته اوس بیمار او مشر شولې او دا وریرونه د روباسه نو ما دغه وجنه دواړه وریرونه روغ کړو چې یو د اجګول سېنیټر زوم دا فواد الله او جنید الله وریره مونږ زوم هم دا نو دا مو په دغه شرط او په دغه روغ کې چې د عوامو خدمات وکړو مخکې مونږ کړه اوسه پورې کوو او ان شاء الله تعالی دا خدمات به ان شاء الله جاری وي ډېر ډستړی کار دی دا شاه زلمي دی پیرزو دی بالکل کستړی کار نه د ما خدمت کړه دوبین کوي ضرور به کوي ویل به نه کوي مو د عوامو خدمت کوو دانا چې یو د ان شاء الله د ټول پاکستان خدمت کوو بیا خاص کر د خپل حلقې خو ډېر زیات خدمت کوو یو جهان مننه جی تاسو تشریف کړی فاضل الله خان تاسو لږ تشریف وروړی په دې خپل خلکو کې د درومه او دا چې کوم واده کینو دا بل خلک کوم چې واده وته سر ته مورسه منګ وای خلک د راشي خو دا چې کوم سیاست زمنګ په سیمه کې دار سړی ته تور دی نو تاله چا څنګه چې سخت تعویذونه درکه تیار کړل پتا باندې سو زورو یاد د درې چته یو بچی د توی چیرې ودرېګا چې دا تقدیر بدل شي دا منظر بدل شي ډیره مهرباني یوسف جان ورور د سیدا چې ما ټول عمر خپل په پیښور کې تیر کړی دی زما مشران حاجی بازګل صاحب او حاجی ګل صاحب ایم ان ای او سېنیټر پاتې شوي دي مونږ هغه ټینور د 2000 نه مخکې و ما پیدایش 80s نه بعد دی خو عمر مې پیښور یو ښه سکولینګ مې کړی ښه علاقه کې مې وخت تیر کړی خو ما چې کله وکتو مونږ د 40 ایج ته راورسېدلم او زه اوس هم ګورم چې زما په حلقه کې ګیس نشته دی د کوارټ یو پروډکشن دی زما د علاقې دی اوس خو زه مخکې زما افارونه شپږ اووه زه په افارونو ډیپینډ کول اوس یې زه مرچ کړلم د کوهاټ سره چې کوهاټ سره یې زه مرچ کړم نو زما اټومیټیکلی د هغې کې هغه حصه م راله د ګیس نو چې د ګیس کې ما حصه ده او زما علاقې نه د هغې راوځي خلکو لځي پنجاب ته ځي سند لځي کیپي لځي خو ماله نه راکوي د دې آواز زمونږ علاکان به مونږ به بجای دی چې هغه روډونه بند کو یا مونږ یو قسم جنډې راوالو اختلاف وکړو د دې ښه پلیټفارم مونږ ته پارلیمنټ ښکاري پارلیمنټ داسې شی دی چې مونږ به د ټولو خلکو آواز رسو زما علاقه د پسمانده پاتې شوې ده نه ما سره ګیس شته نه بجلی شته نه ما له اوبو څه خاص انتظامات شته فاضل الله خو یو تپوس کوم دی نه مخکې هم خلک رالل ایم ان ایز ایم پی ای په پارلیمان کې د درې هم یو آواز و خو دا تصویر ولې بدل نه شو یاره جی دا به ووایم چې زمونږ د پارټوم لږ زمونږ د بدقسمتۍ کې د دیم غټ رول دی که هغه هر صورت کې دی خو هغې خپل مفاد ټایم کې ووټ اخیستی دی واپس یې نه دي کتلي مونږ 18 کې هم د صوبایي اسمبلې نشست نه مونږ بایکاټ کړی او د فاټه انضمام د وجې نه مونږ نه غوښتل چې زمونږ رای نه بغیر د یو شی مرچ شي که زمونږ هر څه باندې ووټینګ کیږي په صوبایي کیږي په قومي کیږي نو وای ناټ زما پښتانه قبایل مونږ باندې ریفرنډم نشي کېدلی
کشر خو ولاړ دی دی خو به خلکو ته خپله سینه ډبوي دا ټول بچیانو د درې هر یو کور ورمو ټکولی دی جي بسم الله الرحمن الرحیم یا کرابدو یا کنستین یوسف جان رو ډیره مهرباني چې تاسو ټایم وستو تاسو مونږ له راغله او په دانا کینډیډیټو کې تاسو مونږه چوز کړو زمونږ اجرې ته تاسو راغله سوشل میډیا دور د خامخار یو سړی ګوري چې چا منشور څه دی یا مثال تاسو د ډالو د پیک اپ او د بدمعشو خبرو کړو ان شاء الله مونږ دا غنه کلیر یو صفایو بالکل دا چې کوم ولز زمونږ ناسته ماشومان دي مشران دي زه هر یو دروازې ته ورغلم هر یو اجرې ته ورغلم ما ورته ورټکولې دی ما ورته خپل منشور بیان کړی دی چې هغه د تعلیم په هغه کې دی یا د صحت ته چې کوم موږ ډیره ضروري دی نو موږ خپل هغه پوره کړی دی جی بالکل سینیټر صاحب نشان تشریف وروړی جی ستاسو زمانه کې سیاست کې یو روب و دبدبه وا یو قدر و یو عزت و د کارکون یو خپل حیثیت او د ایم ان ایم پی یو خپل ځای په سیاست کې هغه ډېر څیزونه لاړل اوس هغه خوند نو مزید نه دی پاتې بیا هم ستاسو کشران رالل هغه زه ته ما چې یو دغه یو لار مو ته خو کړه چې رام وستل ګران کار دی نو ډکه موسری چې مودرول دا خو کنزلی دی ویناګانی دی بلا نیوکی دی بلا خبرې دی سیاست خو هغه پاتې دی نه یوسف جانا ډیره خبره دی وکړه ته یقین ساته چې مو په ټیم کې په 94 کې د سېنیټرانو دوره احترام دوره قدر چې په لیارې کې به هر چا به ته سلوټن کا خوځې تکبر ولا نه چارو ته دروازه کوله د لیبرمن پاور اور سیس چیرمن جوړ شوی یوسف جان دا ورونه مخبل راوخ کړي او ته پښتنه وکړه چې دا نور سره ګنمن یو ویګو ګوډي ته یقین ساته چې سېنیټ کې مولا دوا خصادار پولیټیکل کو بازګول راته ویلو چې پولیټیکل دوا خصادار درکې ما چې زه بالکل نه ګرځم خپل ته ما چا من نه ګرځوله مولې سنیت ټوپکانشته لسن یو شی نه ګرځو یوسف جان هم په الله پاک باندې باور ساده نه مو چا سره دښمنی شته نه مو چا سره بات شته ان شاء الله د الیکشن په خوشاله سره پاس کو سترګو وګټو د لکانو ملا ټاپه سېنیټر صاحب بالکل دا لکون ګوره ومو دا ډیر ګورن وړکتوب کې ښه دله مې وړکتوب کې 15 نمبر مو سنگل ټلیفون په کور کې دله مې ټلیفون کې د سکول نه راغلی اوس جونې سکول نه راغلی او چانو کاری تانو کاری چاله پیسې ګټه توله بګټم هغه دا ریکارډ کړم والا او چې د عثماني کنه ایمو یو خورور وو د دغه بچی دي نیک تربیات یقین په خدای وکا چې دواړه صحیح دي یعنی که په کې فرق کوي مو ویلې او دواړه مو نه ګرون دا مې زوم د خدای باندې ډیر ګرون دا سېنیټر صاحب ډیره مهرباني ډیره شکریا سیاست ته خپل خلک راشي او تعلیم یافته خلک دی راشي 15 کاله پتا حکومتو کې او دا غینه پس صاحب چې کله وګټي نو ستوري د اسمان شي ستوري د اسمان نشي جنید او فوادا خورین شه او د درې د هر غریب د کور په چوکټ لکه د پروانه توشه وستا په ور د مقام در رسیدل مخستا په خپو کې بکینم صاحب دا ډېر کتابي خبرې دي خو رښتیا خبره ده چې د پښتنو مشري کول دا غستلو د دې تمنا کول زموږ شریعت وي مکوي دا یو بار دی دا ډېر غټه ذمہواری ده دا تر رسول نشي دا ډېر امانتګری ده چې تاسو په ګور راځي یو پرسنل غونډه کې تاسو نه کوم خپکیږي معنا بلا خلک یو سوسويشتل نه کینډیډیټ ته چروته نه کور ودانه ته وی نه چې خون کې خوړ ډیر دي دماغ د خراب سیاست لسی بالکل دا خبره شوی زموږ مشران چې څنګه پر امید دي څنګه یقین دي په الله باندې ان شاء الله هغه سي موږ هم یقین دي موږ ان شاء الله پښتانه خلک یو نه مو چا سره بد کړي نه بد خو واغی تم زموږ هم دا جواب وي بالکل ډېر مهرباني دلته ناس هر صحرا لټي یو داسې سړی چې هغه به زما د نسته علاج کوي زما بچی چې سکول ته نه ځي چې سکول ته لاړ شي زما حق بچی چې اتم لسم پاس کی زغه د پاره چې ته کالج وي او زما یو کاکه چې دون شي چې د سکول تلو قابل شي هغه دلته کې سکول وي منګ چې با شعور ترسو شوی نیو قدرمنو په پښتنو د ترخه تنبین نشي کولاوي دي غټه خبرې چې فواد خان تاسو وروړي دي چیرې خدای پاک کامیاب کړي نو د درې درشل لبسر وروړي ټولو کې پهله زما د درې خلکو د پاره دا دی چې مونږ بخپل ایسیا چې کم زمونږ فاټاو پاغه باندې مونږ ان شاء الله دا ټول خلکو ما سره او دا ټول خلکو ما سره ودرېږي زه به ورسره ولاړم او ان شاء الله دا به خپل حیثیت ته واپس راولو یو جهان مننه
جنید خان تاسو نه تاسو کوم چې د درې او د وسلې دا چې ګلته کم کاروبار دی دا ډېر په وسیع سطح کېږي خو د دې اوس په ریاست څخه داسې سرپرستی ونه کړي چې د یو پراپر پلیټ فارم ورکړي چې دا نور ګټور شي او دا اوس هم په تنزل وجه بسي بس جی دی خو خپل هنرمند دي ټول ماشاءالله تاسو ګورئ دا در بازار چې دی د پاکستان آزادېدو نه مخکې هم د آباد دی همدغه هنر دی همدغه کار دی خو چونکې دا انضمام مسله په دې کې راغله نو دی خپل ډېر ډسټرب دي نه سیټل کې شو نه فاټه کې شو دی نه چا تپوس نه دی کړی دی مغه خپل زوړ نظام غواړي زوړ ریاست غواړي زاړه مشري غواړي زوړ خپل اختیار غواړي نو ان شاء الله موږ د دې لپاره لګیو چې دا کم بازار کې زموږ ورونه دي مشران دي کشران دي چې موږ هغه پلیټ فارم ته ورسو د دې आवाज جوړ شو مغزي کې دې لپاره فیصله وکړو د تاریخ خلک د انضمام نه تنگ دي خپل زوړ نظام غواړي جی بالکل درې نظام چې کم زوړ نظام زموږ د فاټه هغه دي ته وسم قابل قبول نه دی او نه د دینه مشرانو نه چا تپوس کړي دی چې یا دا نظام تاسو باندې موږ مسلط کوو دا یو چیدا کسانو پارلیمنټریانز زموږ بدقسمتي ده چې موږ خپل منتخب کړو لګلی مو خو هغه دا ونه ګڼل چې زموږ د دردم خیل کم مشران دی هغه نه تپوس کو چې آیا زه دا کار وکم کو نه کوم فواد خان خپل روزګار دی خپل کاروبار دی د کور خخانه پېښوي تا ته د دې منډو تړو ضرورت نشته په مفتو کې به اوس هر سړی لزان رسې وته شا ماته و چې خدمت در حالانکه ځان به وبم نه رالي همداسې دا جی نه زمونږ علاقې کې لږ بدل دی زه به خپل علاقه خیمه دا زما ټول عوام دی دا زما هغه تاسو وختي وي چې تاسو سره جنید سره سو ګرځي نه دا خلک ما سره ټوپک مار وي نشته ما سره دا خلک دي دا ټول زما مټیم دي دا زما لاسونم دي او د دې خلکو आवाज دا دی چې موږ نه تپوس نشو زمونږه فاټه زم شو زما د خلکو روزګار بسکی زه دا خلک دا ټول خلک چې دا ولاړ دي تا نه به اوس هم دا تپوس کی چې د مونږه فیوچر بسکیږي موږ سره سلاره نشته ده جی فواد خان انډستری ډېر لوی ده اصلي که تاسو خدای پاک الکټ کړئ سبو سره وکړئ جی دا تبورسي جی دا زما هغه هنرمند خلک دي چې دا په زرګاو کې دي او د دې خپل هنر د وجې نه ډېر ښه ویپنز جوړیږي چې مونږ هغه پی اف ته ورکولی شو په صحیح سکیل باندې مونږ له داسې پلیټفارم داسې راکړي چې مونږ په دې کې ډېر مخکې ترقي وکړو دا هغه خلک دي چې د پاکستان ډېر نوم مخکې بولی شي وا سره مونږ کار کولی شو مونږ ته ډېر پلیټفارم د خلکو پارلیمان ته رسول فواد خان سبق زه د دې اواز صرف دا دی چې زمونږ چې کله زم شو نو زمونږ فیوچر څه دی اوس د دې خپل فیوچر پته نشته دې باره کې مونږ خامخا ډسکشن کو دا دومره غټه ایریا د آدم خیل باندې چې کم اصلي هنرمند دي دې دپاره مونږ سنا سکار کو کړه دا هنر به زمونږ خراب شي جنید خان د درې بلا خلک هم ولاړ دي سبو ته ویل غواړي نو بس دا د دې مینه ده زمونږ سره هم ده تاسو سره هم ده د حاجي صاحب سره هم ده او خاص کر دا هغه هنرمند دي چې زمونږ وینا ته زمونږ خبرې ته ناست دي دا هغه هنرمند دي تاسو یې کتی شئ چې هغې د وا فیکټرۍ د ښه شی به انشاءالله جوړوي دا هغه کاریګر دي نو دې ته پوره پلیټ فارم پکار دی دې ته انډسټري پکار دی هم دې ځای کې چې دې ته بجلی وي دې ته ګیس وي نو انشاءالله د وا فیکټرۍ مقابله دې کوی شي په آزاد حیثیت کې کوی شي جنید خان تاسو خو ژوند اسلام آباد کې کوي اسلام آباد کې بیا هم یو ژوند دی او خامخا دا هغه ځای او د دریس کمپیریزن نه دی ټیک ده که نه نو چې ډک ښار نه سړی راځي او بیا دره کې چې څومره پاسماندګي ده هغه ځای کې اوس سیاست کول او د خلکو خدمت کول دا ډېر ګران کار دی او داسې ممي ډیډي والا کار هم نه چې 2 ورځې کار د جنید څخه بیا وځي اسلام آباد ته بیا پکې اسلام آباد نشته زه به دا ووایم چې بس تاسو ضمانت ضبط شو اوس په ځان پس وقف کې فولي درې ته دا ګران کار دی بالکل ګران کار هم دی خو دا زمونږ د مشرانو مونږ له دا تربیت دی او مونږ تاسو اوس وویلو چې اسلام آباد نو اسلام آباد کې زه اوس یم خو 94 97 نه مونږ پارلیمنټ له بتلو راتلو د خپلو مشرانو سره نو انشاءالله مونږ هغه زه یم لیدلی هغه وخت مونږ زه د درې پیدایش زما د درادم خیل دی زه د درادم خیل بچی یم او انشاءالله چې دا کم زمونږ عوام دي چې په مونږ باندې اعتماد کوي نو انشاءالله دې دپاره خو اسلام آباد څخه زه جاپان هم پرېښودی شم لاسونه توپړه کوي لکه ملک صاحب څنګه خیر ده الله دې مش تر دې ځای ها جی یو
درخواست د تکوم که خپکیږي نه وکړه دا لکان پې کوي ته دا کار پرې دا سیاست به دا ډېر ګران کار دی پرې خپل روزګار کوه یوسف جان بھائی ستا راتلل ډیره شکریا او موږ ستانه ډیر متاثره شو ته ډیر موږ ستانه خوشحال شو سیاست دا بالکل دا د ما اورارونه دي د ما بچی دي د ما د ټول قوم بچی دي دا ټول قوم دوله خپل بچی وایي و سیاست د دو مشرانو کړی دا سیاست د دو یو سټیپ بای سټیپ د دو مشر چې کم دی ملک حاجي بازګل صاحب کړی دی و د هغه خدمت د چا نه پټ نه دي دا څومره خلک چې ولاړ دي ته دوی نه تپوس وکړه چې د حاجي صاحب خدمت حاجي صاحب په 1997 کې واپره مینه شوی او د هغې نه علاوه د 97 نه ورته تر دې اوسه پورې د هیچا خدمت هم نه ده پرېښی مونږ خو په دو باندې ډېر فخر کوو مونږ په ډېر خوشحال یو په دو باندې چې مونږ له د دې دا کردار د دې هغه زه خو د قام له ستا په وساطت سره دا آواز کوم چې جنید او فواد الله له تاسو په 8 تاریخ باندې ټول په اکثریت سره ووټونه ورکوو ستا ډېره مننه ستا ډېره شکریا ډېره شکریا ستا په پارلمان کې د پښتنو ترجمانی داسې ښکلي شازلمیو کې چې په تعلیم ماموري د امن په اهمیت پیږي بېشکه چې د خانې په کور کې را پیدا خلک دي خو په شریف خیلو کې غټه اجرا د دې خبرې گواهی ورکوي او دغه یوازینی اجرا د دې خبرې یو غټ ثبوت دی چې د دې قام قبیله او د دې مشرانو عمر له درې د پښتنو قدر او عزت او د هغې خدمت کړی باید چې دا یو موقع ده چې 8 فروری د درې د تقدیر فیصله کوي بېشکه تقدیر الله جوړ کړی دی خو ستاسو په لاس کې هم څه اختیار شته د ووټ چې تاسو ښه خلک راولئ ووټ وله ورکړئ چې یو ښکلي تصویر د درې جوړ شي الله دې تاسو کامیاب کیږي امین ډېره مننه